یو ځل حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک وفرمیل چې خدایه پاکه ته مړی څنګه ژوندی کوي. درېیمې سپارې کې بیان ده. نو خدای پاک جل شانه ورته وفرمیل اولم تؤمن، ولې ستا یقین نه ده څه؟ وی صیب ولې نه، خدای پاک یقین مې ده، ولکن لیطمئن قلبي، لیکن دپاره د دې چې زړه مې اطمینان وکړي. خدای پاک جل شانه ورته وفرمیل دا 4 مارغان راواله او دا حلال کا او ټوټه ټوټه یې کا او په دې غر باندې کېده په یو مختلفو ځایونو باندې او بیا ورته اشاره وکړه. نو هغه 4 مارغان راواغستل. علما کرام فرمایي یو چرګ، یو طاووس، یوه کامتره او یو څیز د مانه ير ده. ای راواغستل او حلال یې کل او یې سرونه یې ځان سره کا او هغه یې ټوټه ټوټه کل په مختلفو ځایونو کې شول او بیا ورته ووې چې راشئ. هر عضوه هر حصه هغه خپل سر له را روانه وه او خدای پاک جل شانه ترې بیا هغه شیان جوړ کړل. جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک وفرمیل وی یا رب العالمین جل شانه ته ګورې دا دنیا کې چې څوک مړ شي دا به دوباره بیا پاسي، دا یقیني ده. نو لہذا خدای پاک جل شانه د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام چې کم توحید بیان کړی ده د هغې بیان یې ما ورته کړی ده.